عبدالله د ایران اسرائیل کړکېچ به د افغانستان پر وضعیت منفي اغیز پرې باسي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. ګرانو کتونکو پوره حاله سره ویډیو کې کتلی شئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم د طالبانو په څیر د اسرائیل پر وړاندې د ایران د بریدونو ملاتړ اعلان کړ او په دې تړاو اعلامیه کې د ایران ځواب د نړیوالو قوانینو پر اساس سم کار بللی دی. ډاکټر عبدالله لیکلي د ایران غبرګون دفاعي او د ملي حاکمیت ساتنې لپاره و. پر غزې د اسرائیل بریدونه د سیمې او نړۍ په کچه د بحران زیاتولو اصلي عوامل دي. نوموړی وړاندې زیاته کړي ایران له افغانستان سره دینی، تاریخي او فرهنګي مشترکات لري او د اسرائیل له لوري د دې هیواد پر ضد هر ډول اقدام به د افغانستان پر وضعیت او د سیمې او نړۍ پر حالت ناوړه اغیز پرې باسي، خو په ورته مهال یې په سوله ییز ډول د دې جنجالونو د حل غږ کړی دی. ورونه کتونکو دا و چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.